نن سبا یو داسې ګناه چې په هغې کې اکثر زنانه جنکۍ بیا خاص کر کې مبتلا دي چې د هغې ګناه په وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې زنانه په جنت کې داخلېدو خو لرې خبره ده. داسې زنانه به د جنت خوشبو چې کوم ده هغه به هم نه سونګاوي، یعنی د جنت چې کوم خوشبو ده هغه به هغو ته نه محسوس کېږي. حالانکه د جنت چې کوم خوشبو ده هغه به په څومره فاصله باندې چې کوم دی انسان ته محسوس کېږي، لیکن داسې زنانه چې کوم دي دا به د جنت نه دومره لري، یعنی په جهنم کې به د داسې زنانو ځای وي چې کم زنانه په دې عمل کې مبتلا دي. اور نن سبا کې اکثریت زنانه بیا خاص کر کې پښتني پیغلې نن سبا کې هغه په دې عمل کې په دې ګناه کې ډېر زیاتې مبتلا دي. او بیا رستو چې کوم دی دا زنانه داسې بیا نشي ویلې چې یار موږ ته پته نه وه د دې حوالې سره. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم اتمام حجت لپاره الله رب العزت دې دنیا ته رالیږلی چې سبا لپاره دا انسانان چې کوم دی بیا دا ونه وایي چې موږ ته خو پته نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه مخکې چې کوم نبیان رالیږلي نو د دې وجې نه رالیږله الله رب العزت چې تاسو مخکې نه دا امتیان دا انسانان اور دا جنات چې کوم دی دا به خبره کوي دوی ته ووایي چې بھائی که چېرې داسې کوئ نو د دې دا عمل کوئ نو د دې ټکانه چې کوم دی دا جنت دی، او دا عمل کوئ نو د دې ټکانه څه دی جهنم ده. نو دا عمل چې کوم دی نن سبا کې موږ ګورو بیا خاص کر کې سوشل میډیا ده او په سوشل میډیا باندې چې کوم زنانه کوم جنکې نن سبا کې کوم لباس اچي کوم فحاشي خوري چې څنګه دغه لباس دی د لباس اچولو نه باوجود هغه چې کوم دی بربند وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې یو ټیم راتلو واله دی چې زنانه چې کوم دی هغه به لباس اچولې د هغه لباس اچولو نه باوجود باغو سي بربندي بوي، یعنی یا به داسې باریک لباس اچولې چې دنه چې کوم آزاد غوي ښکاریږي، یا به داسې تنگ لباس اچولې چې د هغه چې کوم آزاد غوي بالکل واضح وي. نن سبا تاسو په یقین سره وایي دا هغه پیغلې دي چې دا زمونږ حیا ده، هغه پیغلې چې هغه امت مسلمه چې کوم لونه دي بیټیانې دي هغه چې کوم دی نن راوځي هغه خپل چې کوم دی حسن او جمال خپل چې کوم دی جسم د هغې نمایش کوي. بلکې دا زنانه چې کوم دي د دیو مثال خو د سونې دی، څنګه چې سونا چې کوم دی څوک بار نګ دي، سونا چې کوم دی هغه کول عام نګ دي بلکې هغه په ډبه کې پیک دي، ځکه چې کچرې داسې کولاوي پرېږدي نو هغه څوک نه پرېږدي. دغه شانتې دا زنانه چې کوم دي چې کوم زنانه خپل ځان بې لباسه کړل راوتلي سوشل میډیا ته او داسې لباس اچي یا د سوشل میډیا نه هټ کې چې کوم دی داسې تنگ لباس اچي یا داسې چست لباس اچي یا نن سبا کې چې کوم برقي دي چې د هغې په ذریعه باندې چې کوم دی هغه خپل حسن او جمال چې کوم دی واضح کوي. نو ګوره یاد وساتئ دا زنانه داسې زنانه چې کوم دي هغه خپل مقام نه دی پیژندلی چې د هغو مقام څه دی، د هغو مقام د سونې په شان دی چې څنګه چې سونه چې کوم دی هغه بغیر چې کوم دی داسې کولاو سوګنک دي نو دغه شانتي زنانه که چېرې خپل مقام وپېژني نو دوی به چېرې بار داسې کول عام خپل د جسم نمایش نه کوي. سمجھ کې مو خبر راځي؟ دا به کول عام چې کوم دی د خلکو چې کوم د لذت خپل ځان به حصه نه جوړي، خلکو مخې ته بند راځي چې خلک چې کوم دی هغه باندې بد نظر د هغو په جسم باندې واچي او لذت یې واخلي. ځکه وي که چېرې انسان ته دې زنانه ته صرف د یو ځل لپاره د نارینه سترګې ولګي نو دا زنانه چې کوم دی دا به په ساتو پردو کې وو پردو کې دننه چې کوم دی دا هغې نه باوجود چې کوم دی دا به د دې نارینه نه خطره محسوس کړي چې په کم نظر باندې دوی ته کتلی کېږي. حالانکه دا زنانه وځي د کور نه بعد نو په حدیث شریف کې څه راځي چې کله زنانه د کور نه وځي نو په دې ته چې کوم دی شیطان ګوري، ځکه چې کله زنانه ګوري نو که چېرې د ځان په پرده کې کړی خپل حسن او جمال یې پټ کړی دغې طرف ته خلکو دھیان نه ځي. او که چېرې دا زنانه خپل ځان داسې کولاو دخکې ګرځي یا تنگ لباس یې اچولی یا بالکل نری لباس یې اچولی یا چست لباس یې اچولی نو بیا دغې ته خلک ګوري او په کم نظر ته ګوري، په ښه نظر ته نه ګوري، د شیطان په نظر ته ګوري، په بد نظر ته ګوري. نو پکار دا ده که چېرې تاسو دا غواړئ چې ستاسو آخرت هم جوړ شي، ستاسو دنیا کې هم ستاسو به عزت باندې څوک لاس وانه چې ستاسو عزتونه محفوظ وي نو یاد وساتئ چې خپل ځان چې کوم دی هغه په پرده کې کوي، خپل چې کوم لباس ته ټیک کوي. نن سبا کې چې کوم سوشل میډیا د خاص کر کې په سوشل میډیا باندې کوم جنګي چې کوم فحاشي خوري لګیا دي پښتنې پیغلې، هغه پښتنې پیغلې چې د خلکو به د هغو مثالونه ورکړو د حیا،
نن هغه بربند شوې د سوشل میډیا تر وتی او بې لباس شو. نو یاد وساتئ ګوره یا دا د الله رب العزت ډیل له الله رب العزت فرمای الله رب العزت واضح فرمای ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. چې کوم خلک دا غواړي چې په مسلمانانو کې فحاشي خوره کې بے حیايي خوره کې نو دا غول پر دنیا کې عذاب دی او په آخرت کې عذاب دی. په آخرت کې هغه د جهنم چې کوم ایندن دی د جهنم سروټ کې بدو جوړيږي او دنیا کې هغه د څه عذاب دی. الله رب فرمای ومن اعرض عن ذکری فان له معيشه ضنكا. چې کوم کسان زما د خبرینا زما د احکامونو اعراض کوي نو د دوی ژوندۍ به زتنګ کم. دا چې کوم تاسو ته په دې سکرین باندې دا ښکاریږي د حسن او جمال د دوی شاته بیک ګراوند تاسو ګورئ د دوی اصل ژوندۍ تاسو ګورئ د ډیپریشن نه ډکې د دوی اصل ژوندۍ چې کوم دی هغه په شراب او کبابو کې تیریږي د سکون لپاره دوی بیا شراب او رشي کې داسې زنانه نه سبا کې چې کوم جن کې. نو یاد وساتئ دا داسې خلک چې کوم دی په دنیا کې الله رب العزت په دوی باندې عذاب مسلط کړي دوی د ژوندۍ نه چې کوم دی اچین سکون ختم کړي او آخرت خو دې برباد آخرت خو دې برباد. نو داسې زنانه زمونږ خاص کر کې پښتنې چې کوم پیغلي دي نن سبا کې چې کوم په سوشل میډیا باندې چې کوم دی راضي او نور زنانو ته خپل د دې عمل په ذریعہ باندې نور زنانو ته دا یو پیغام ورکي. نو یاد وساتئ دا کل عام ګناه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې زما د امت چې څومره ګناهونه دي هغه الله رب العزت معاف کوي لیکن علی الاعلان چې کوم کس ګناه کوي داسې ګناه معافي نشته. چې کوم کس علی الاعلان ګناه کوي کل عام یا خو اسره او بیا چې کوم د کیمرا ځان ته ولګي او دا غي مخې ته غډیږي او بالکل ځاني بربند کړي داسې لباس یې چولې چې بالکل بربندي. اسیم ما تاسو ته مخکې حدیث بیان کو چې داسې زنانه چې کوم اسره اوزي بغیر کیمرې نم چې داسې راوزي چې لباس تنګ چولې یا باریک لباس یې چولې هغه به د جنت چې کوم د خوشبو نو څنګه وي هغه چې کوم دی هغه د جنت خوشبو نه محسوس کړي. داسې زنانه چې کوم د جهنم ته ځي او بیا چې یو جنې راولګي هغه ځان ته کیمرا ولګي او داسې لباس یې چولې دا غي مخې ته تاویږي پوره دنیا ته ځان خي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم واضح فرمایلی چې د داسې کس د داسې انسان چې کوم دی الله رب العزت داسې ګناه نه معاف کوي د دین علاوه نور څومره ګناهونه د انسان نه وشي. ظاهره خبره د یو انسان ګناهو کې په پټه باندې او په هغې باندې شرمنده وي د نور خلکو د هغې ذکر نه کوي نو دا الله رب العزت دا معاف کوي. لکه ستار رہے الله رب العزت ستار رہے پردا چونکې دی. لیکن یو انسان داسې چې غزان په خپله ګناهو کې بیا خلکو ته چې دا ما ګناه کړلی یا لګیا دی برای راست ګناه کې ځان د میډیا مخې ته د کیمرې مخې ته چې کوم دی فحاشي خوري. وګوره یاد وساتئ دی په ځان باندې په خپله ګواهي ورکړي که چېرې دې دنیا نه لاړم شي نو دنیا د خلک به ګوري چې بای د دا کار کړلی د دا کرتوتو. نو بحیثیت یو مسلمان بحیثیت یو همدردانه چې کوم دی هغه ستاسو ته دا پیغام درکولی شم. زموږ څومره خویندې چې کوم دی جنکۍ دي په سوشل میډیا باندې هغو دا بې لباسي کې لګیا دي خپل ځان چې کوم دی خپل حیا چې کوم دی واغسته خپل د خاندان والو چې کوم دی هغه حیا چې کوم دی هغه په خاوره کې میلاو کړه. نو داسې چې کوم خلک دي د هغو خاندان والو ته هم زه دا درخواست کوم چې د خدای لپاره چې کوم پلاران دي چې د چا دا لونه چې کوم دی دغه شان په سوشل میډیا باندې راغلي او دغه شان کل عام لګیا دي نو ګورې د دې تاسو مجرمین یې تاسو د دې په جرم کې برابر شریک یې. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي چې په تاسو کې هر یو سړی چې کوم دی نګهبانه دی ستاسو د ماتحتو په باره کې به تاسو نه سوال کېږي. دا چې کوم ستاسو خویندې دي دا چې کوم هلکان دي روڼې دي د هغو نه زه دا درخواست کوم چې دا ستاسو خویندې دي په دوی باندې کنټرول وکړئ. دو ستاسو عزت په خاوره کې میلاوي صرف عزت ستاسو په خاوره کې نه میلاوي بلکې ستاسو دنیا او آخرت دواړه بربادي. په آخرت کې هم چې کوم دی ستاسو نه به الله رب سوال کوي چې ستاسو چې کوم ماتحت هغو به څه کول تاسو دومره کوله چوټ ولې ورکړی چې هغو په دې معاشره کې فحاشي خوروله لکه فحاشي او روریاني خوروله تاسو دومره نه وي چې تاسو دومره کړی ګورې ستاسو هم پکړ کېږي. نو بهرحال زمونږ په ذمه هو چې کوم دی هغه خبره کولی هغه میسج کولی هغه یو پیغام ورکولی بیا په هغې باندې عمل کول یا نه کول دا ستاسو ذمه ده. لیکن بهرحال بحیثیت یو مسلمان دا زما ذمہداري جوړېږي چې زه تاسو ته یو پیغام درکم چې ستاسو به کوم فایده وي د دنیا او آخرت دواړو. الله رب العزت موږ تاسو له د دین صحیح سمجھ او په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.